هر کال د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ولایتي سیالۍ جوړیږي چې سږ کال هم جوړې شوي دي او د بېلابېلو ولایتونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ غړی شرف الدین شاکر وایي هر کال د هیواد په کچه دویمه درجه سیالۍ ترسره کیږي چې سږ کال هم دغه سیالۍ د وزیر اکبر خان تر نامه لاندې په ننګرهار، خوست او کندهار کې پیل شوي او 40 لوبډلې به پکې لوبیږي. ټول ټال د دغه لوبډلې چې د هغه 40 دي چې د هر ولایت لوبډلې دي او ځینې ولایتونو مثلا زیات لوبډلې دي، د ځینو کمی لوبډلې دي. هغه د کرکټ طبقاتو سره څومره زیات کرکټ په کوم ولایتونو کې هغومره لوبډلې دي او په 40 لوبډلو کې تقریبا 80 لوبې به ترسره کیږي او د 11 د جنوري تر 11 نیټې د جنوري پورې به دوام وکړي او په ټوله کې تقریبا په زرهاو لوبغاړي په دغه کې برخه اخلي. شاکر وایي دغه سیالۍ 50 ورځې دي او د دې لوبو یې موخه د لومړۍ درجې او دویمې درجې ولایتي کرکټ سیالیو لپاره د پیاوړو لوبغاړو په نښه کول دي. نو لینډر کلب کوم پرفارمران دي شلوبي تر سره کړي دي هغه ګریډ 2 ته انتخابېږي. ګریډ 2 د افغانستان لومړی رسمي لوبي دي چې دغه لوبو دوی پرمختګ کولی شي ګریډ 1 ته 3D ته لیسټ ته فرست کلاس ته حتی چې په ورستیو کې په اخر کې په پای کې به دا خلک د ملي لوبډلې یا د 19 کلنې لوبډلې جوړه کیږي. ورته وخت د وزیر اکبر خان دویمه درجه لوبو کې لوبیدونکي لوبغاړي عبدالوهاب شینواری او ولی جان کټوازی وایي دغه لوبې د ځوانو استعدادونو غوړېدا لپاره مهمه بولي او وایي په دې سره به دوی خپله وړتیا وښیي او مخکښو لوبډلو ته به لار ومومي. دا ډول سیالۍ د ځوانانو لپاره ځکه مهمې دي چې دا د کرکټ اول درجه یعنی اول لیول دی که نه دې ځینه د نوي لوبغاړو ته همدغه ځای ده چې دې کې پرفارمنس وکړي همدې سټپ بای سټپ بیا ګریډ 1 شو 3D شو فرست کلاس لیسټ یعنې دې نو دغې نوي دغه کې نوي ځوانانو لپاره دا ځکه مهم دی چې دلته نه سړی باید کرکټ زده کړي سینر لوبغاړو سره یا دغه سره مخکې ګریډ 1 دی دغه بعد بیا ګریډ 1 داسې ښه پرفارم هلکان وکړي نو موږ ته دو میچه ټاکلي دي چې فی نفر به 2 میچه کوي په کې هر چا ښه پرفارم وکړو هغه به ګریډ 2 ته راځي ګریډ 1 ته. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین له لوبغاړو غواړي د لوبو پر مهال باید د کرکټ اصول مراعات او ترڅنګ ټول اسلامي او افغاني ارزښتونه هم وساتي.